او زما دا مسلې چې تاسو یادې کوئ نورو ته بیان کوئ که څوک اوري او بیا د دې نه کلیپونه جوړوي دا به ډېر فایدهمند شي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده نو بعض پروګرامونه راوتي دي هغوی دا سامانونه خرڅوي راخرڅوي لکه هغه یو ایپ جوړ کړی دی یو کس ښه خرچه یې پرې کړې ده یو معمولي خرچه نه کېږي او هغه عالمي شي بیا په هغې سامانونه خرڅېږي نو ته چې ورننوځي ته پکې سرچ وکړې بحث وکړې ګاډي نو ته د ګاډي راوځي چې دا ګاډي شتي دا ماډل دی دا ریټ دی سامان دا سامان دی دا ریټ دی دا قصه ده دلته دي هلته دي ټول تفصیل پکې لیکلی شي نو ته بیا چې کله هغه سامان ووایې نو تا ته دا کس نمبر راوځي څوک چې دا سامان خرڅوي نو ته به د هغه سره رابطه وکړي او ستا د هغه جوړ جاړی راشي. په دې کې چې کله ورننوځي نو بعض اپلیکیشن سړي له قسم ورکوي چې ستا د قسمي په الله باندې چې تا د چا سره هم څه به یې وکړه په دې اپلیکیشن باندې نو په سلو کې به 1 روپۍ موږ له راکړې ته په هغې باندې کلیک کې ورننوځې اما هتې څه خبرېږي دا صحیح خبره هغه ترې نه خبرېږي که تا بیه د چا سره وکړه نو هغه ترې نه خبرېږي چې ستاسو بیه شوې ده خو الله ترې خبرېږي که نه خبرېږي الله خو ته خبر او تا قسم نه دی خوړلی او تا د ده سره لوز نه دی کړی چې زما او ستا منځ کې زه چې په دې اپلیکیشن کې داخلېږم او په دې کې زه خپل بیانات ورکوم نو زما تا سره دا معاهده ده چې زه څه شی هم خرڅ کړم په 100 کې 1 روپۍ یا په 0 کې 1 روپۍ هر څومره چې دا به زه تاله درکوم او المسلمون على شروطهم دا مسله به تاسو ته نه اورېدلې نو دا نن سبا د انټرنیټ زمانه ده دې مسلې ته پکې سوچ کوئ ګوره دا ما پخپله بعض اپلیکیشن لیدلي زه ورته پخپله ورننوتم ته چې ورننوځې اوله کې تا ته دا ووایي چې ته قسم وخوره په الله باندې چې دلته تا د چا سره څه بیه وکړه نو موږ له پکې دومره راکړي او هغه حقدار دی ځکه چې که دا اپلیکیشن نه وی دا پروګرام نه وی نه تا دا سامان را پیدا کولی شو نه تا د دې سامان مالک را پیدا کولی شو نو هغه تا ته سامان هم را نږدې کو هغه تا ته مالک هم را نږدې کو نو څه خو وله ورکه موږ سړي پورې ښه دی یاره که ته راله دا شی را پیدا کړي دا شی را پیدا کړي اگر یې منډه ووایي نه بل ورته بیا داسې وي دله پکې مې څه ورکړم اوس میم ضربه وکړله زما او زه ځي جزاک الله او جزاک الله خو هغه منډې وایي اگر زیدلی دی هغه وخت ورکړی هغه ټلیفونونه کړي او ته ورته اخره کې لنډې وایي جزاک الله سړی سترګې هم نه پټوي ښه دلته خو لا معاهده شوې هم نه ده او په دې اپلیکیشن کې او پروګرامونو کې دې کې خو ته یو قسم معاهده کوې د هغه سره ته قسم خوري ته اوکې کړی دی قسم ته بټن باندې ګوته وویله چې نعم او نو بیا به ته لازم چې خبره دې کړې ده هغه به پوره کې والله اعلم